د افغانستان تکړه اوپنر وکټ ساتونکي بیټسمن رحمان الله ګربز به د 2022 کال IPL سیالیو کې د گجرات ټایټنز لوبډلې لپاره ولوبېږي. د کابل غږ یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ. د افغانستان تکړه اوپنر وکټ ساتونکي بیټسمن رحمان الله ګربز به د 2022 کال IPL سیالیو کې د گجرات ټایټنز لوبډلې لپاره ولوبېږي. هغه به د جیسن رای پر ځای د گجرات ټایټنز استازیتوب وکړي. جیسن رای د شخصي دلایلو له امله ټورنمنټ څخه ځان ګوښه کړ. د هند تجارتي لیګ کې د گجرات ټایټنز لوبډلې افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز اخیستی چې د IPL په سږني سیزن کې ورته لوبې وکړي. ګربز د IPL بولۍ کې چا نه واخیستی. دی به لومړی افغان کیپر توپ وهونکی وي چې په IPL کې به لوبه کوي. تر دې مخکې یوازې افغان توپ اچوونکي دغه لیګ کې لوبې کړې دي. ESPN د ګربز په اړه دا خبر خپور کړی وایي دی یې په هماغه قیمت اخیستی چې په بولۍ کې ورته ټاکل شوی و چې تقریبا 6.8 امریکایي ډالر کېږي. ګربز په تجارتي لیګونو کې لوبې کوي او ښه ځلیږي. که څه هم د بنګلادیش سره وروستیو شلوریزو لوبو کې د افغانستان لپاره کوم فوقالعاده کار ونه کړ، خو بیا هم نوموړی د شلوریزو لوبو ښه لوبغاړی دی. له ده سره د گجرات په ټیم کې راشد خان او نور احمد لکنوال هم شته. محمد نبی او فضل حق هم د IPL سږني سیزن کې لوبیږي. IPL به د همدې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.